د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي په مخدره توکو روږدي دي چې په یو بد حالت کې ژوند تېروي. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی او که د مخنیوي په موخه یې کارونه ونه شي دغه شمېر به بیخي زیات شي. په کندوز کې په مخدره توکو د روږدو کسانو د شفاخانې رئیس وایي چې د پخوانیو شوو سروېګانو له مخې په دې ولایت کې له 22 نه تر 10,000 په مخدره توکو روږدي کسان شته دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او په ازادانه ډول د نښار کې معتادینو باندې مخدره توکي پلورل کیږي. د ولس دغه استازي پولیس په معتادینو د مخدره توکو د پلور د مخنیوي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. مواد مخدر یعنی سطح په ولایت کندوز کې واقعا چې ډېره جګه ده او دلیل دا ده چې هغه خورده فروشان دي او هغه ونده فروشان دي توسه داسې په انګو شمار باندې توسه نه دي نیول شوي. یعنې موږ تاسو که نمونه د مثال وایي د اوس کوڅه ده 2-3 نور ځایونه دي نو علني خرڅېږي. یو وکلان ماشوم هم که ورسې او رقم ګولۍ ده په نوم د تابلتکه باندې دا عملا په ښار کې خرڅېږي. تادین ازی با تصویب ضرورت کندوز در حالت افزایش است. هر روز آزادانه به فروش میرسانند در زیر سایه حکومت زیر چتر نمی نظام و برای که چطور بتانند که یک راهکاری خوبتر و بهتر را پیاده بکنند. دیگه گپ تا هنوز نائل نشدن که از یک طرف جنگ و از طرف دیگر نمی مواد مخدر که کشنده هست این از مردم ما هر روز قربانی میگیرد. کندوز کې په مخدره توکو د روږدو کسانو د شفاخانې رئیس عبدالقدوس میاخیل وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمېر مخ په ډېرېدو دی او په دې ولایت کې شته شفاخانه چې په مخدره توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره جوړه شوې د زیاتو معتادینو د درملنې ظرفیت نه لري. ارائه ارقام شما میفهمین به اساس سروی ها صورت ارائه میگرده. ما متاسفانه در این سالهای آخر در ارتباط با معتادین مواد مخدر سروی رسمی صورت نگرفته. چیزی که ما تخمین میکنیم یا فرضی میگیریم در ولایت کندوز و ولسوالی اشکانی ازی با بیش از 22 تا 30,000 معتاد وجود دارد. په همدې حال کې د کندوز د پولیسو وایان سید سرور حسیني وایي هغه کسان چې په ښار او یو شمېر سیمو کې مخدره توکي په پرچون ډول په معتادینو پلورل نیول شوي او دوی په دې هڅه کې دي چې ټول هغه کسان ونیسي چې ښارونو ته مخدره توکي راوړي او په معتادینو یې پلوري. زیادی که وجود داشت رهبری پلیس کندوز مدیریت مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را تبدیل کرده و از زمانی که مدیر جدید مبارزه با مواد مخدر گماشته شده در طول یک ماه دستاوردهای بسیار بزرگی را داشته. تعداد 17 تن از قاچاقبرای مواد مخدر که سلاح و تجهیزات نظامی هم همراه داشتند بازداشت شدند. به مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر هم از هیروئین، تریاک، چرس، شراب و تابلتکه کشف و ضبط شده و همچنین کسایی که در طول سالیان متمادی دستگیر نشده بود و فروشنده های بسیار بزرگی مواد مخدر بود شامل افراد دستگیر شده هستند. په مخدره توکو روږدي کسان هم پښیمان ښکاري او خپل درد په سندرو او دې مایوسانه خبرو ټکور کوي. او زب کلا او کلا کلا مده مړه دا خو بیکار شی دی پوډر نو پوډر چې دی داسې دی وروره بس نو ځان ته ور ورکوه نو په خبرانو خبره و مړه ځان له تیلی ورکوه. د کندوز اوسیدونکي وایي چې مخدره توکي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې چې حکومت حاکمیت نه لري په پراخه کچه کرل کیږي نو ځکه په اسانۍ سره د ننه ښار ته هم مخدره توکي راوړل کیږي تر څو په دغو توکو روږدي کسان ترې ګټه پورته کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، کندوز.